سلامونه احترامات قدرمندو امتیاز کمر ما کم ملګری چې دا ویډیو ګوري نو پلیز مخکې شیر کې دا نننې ویډیو زما ټولو پښتنو رونو د پاره ده یو عجیزانه اپیل دی چې کم ملګری سوشل میډیا استعمالي نو هغې ته زما دا درخواست دی چې دا سوشل میډیا د یو ښه کار یو ښه مقصد دپاره چې استعمال شي نو په دې به تاسو ته ثواب هم میلاویږي او د زړه یو سکون به درته هم میلاویږي. شکر الحمدلله الحمدلله. داسې یو معصومه معذوره او یتیم ماشوم چې خپل مور بیبي سره خو میلاو کو مونږ پسې درننه پورې وګرځېدو خو بس دا ویډیو راله نه مونږ په دې ویډیو پسې راغلو په ویډیو باندې تاسو معلوم کو قدرمندو څو ورځې مخکې راته یو ماشوم میلاو شو چې دیوانه یعنی ذهني توازن نه او بل طرف ته خبرې هم نشوی کولی په هیڅ نه پوهېدو نو مور نو پلار او نو ورته د کور کلي څه پته معلومه وه یعنی هیڅ قسمه څه معلومات ورته نو او نه ویلی شو. ماشوم ما روچت کو ځان سره مې خپل کور ته راوستو او دلته مونږ سره کور کې و د ماشوم خوشحاله ساتلو دپاره چې زمونږ نه څه هم کېدل نو مونږ خپل کوشش کو چې یاره دې خوشحالی او د خپل کورنۍ او د خپل مور پلار هغه غم ولا په شا کو او زما بچو سره به لوبې موبې کولې او بل طرف ته زه په کوشش کې وم چې یاره ماشوم د هر ځای د هر شی چې ویرسو د بچي باره کې مونږ ګیر چاپېره معلومات وکړو چې کومه متعلقه تانه وه نو هغه مې هم خبر کړه خو د ماشوم باره کې هیڅ قسمه انفارمیشن مونږ ته نه میلاوېدو یعنی هیڅ پته نه لګېده چې دا څوک دی او د کوم ځای نه راغلی دی. د ماشوم ویډیو تصویران مونږ په سوشل میډیا باندې شیر کړو چې هغې کې تاسو ټولو ملګرو ښه تعاون وکړو هغه تاسو شیر کړو او د دې دا ویډیو او تصویران نور چې کوم د فیسبوک پیجونو زمونږ ملګرو نو هغې د خپل فیسبوک پیجونو نه هم شیر کړو په هغې کې شکر الحمدلله الحمدلله نن مازدیګر د هغې خاندان والا رابطه وکړه او ډېر خوشحاله و یقین هم نه راته هغې ما ته ووایي چې مونږ در روانېږو درځو ورپسې او شکر دی ماسخوتن ټیم دی کور والی راورسېدلو ورور یې دی مامې دی ګاونډیانې دي او دا خو معذوره ماشوم دی یعنی دې ذهن چې کمینو دا د 2 او د 3 کالو د ماشوم برابري چې د خپل ګاونډیانو د خپل ورور او مامو ولید نو ډېر خوشحاله شو نور خو پوهېده نه خو ویې خندله. خپل نوم را سره شریک که زمونږ نوم نورالامین. نورالامینه دا ستاسو څه دی؟ دا زمونږ ورور دی. ورور دی. دې کله بېدرکه شو د کوره؟ دی په اولنۍ روژه باندې بېدرکه شوی و مونږ پسې دننه پورې وګرځېدو خو بس دا ویډیو راله نه مونږ په دې ویډیو پسې راغلو په ویډیو باندې تاسو معلوم کو تاسو د کوم علاقې سره تعلق لرئ؟ مونږ خو یو بره د سوات او اوسېږو په تخبیه جلاله کې. تخبیه جلاله کې دا ستاسو ورور دی ستاسو امانت دی او خیر د ماشوم پېخشان په دې دغه باندې وشو چې یاره ماشوم یتیم دی شیرعلي نوم یې دی د پلار نوم یې فضل الرحمن دی او د سوات سره تعلق لري خو دې اوسو د غربت د وجې اوسي په جلاله تخبیه کې په یو ټنډر کې پاتې کېږي او یو ډېر عجیزه کورنۍ ده ډېر غریبانان دي او د دې دا رور وي چې کله دا ماشوم لاپته شوی دی د هغه غرض نه مور چې کم ده نو هغه په صدمه کې ده او ده پسې وي بیماره شوې ده اولاد خو اولادي او مور ده کله چې د دو خبر ورته ورسېدو نو ډېره خوشحاله شوه. به هر حال ماشوم کور والا ته د تانا کالو خان پولیس په موجودیه کې ما حواله کو
خو دې ساعت کې زه خوشحاله هم یم او خفه هم یم. خوشحاله خو په دې خبره باندې یم چې شکر الحمدلله الحمدلله یو زوی خپل مور ته خو ښه صحیح روغ سلامت الله تعالی په فضل باندې ورسېدو. او خفه په دې خبره وم چې داسې راته ښکارېده چې د یو کور یو بني آدم یو فرد رانه جدا کیږي. زما د 3.5 کالو یو لور ده عنایا چې هغه هم ډېره خفه وه، جړلې ورپسې چې دې به نه ځي واپس. خو شکر دی شکر دی ستاسو د ملګرو په دواګانو او په تعاون سره یو مور ته خپل زوی ورسېدو او ماشوم هم موږ سره داسې عادت شوی و چې روانه روانه کې ما له داسې غاړه راکړه چې یو جذبې واله غاړه وه. نو د دې ویډیو ملګرو زما مطلب او مقصد دا دی، کله چې سوشل میډیا باندې مونږ داسې پوسټ وینو چې یاره د لاپته کسانی یا د یو ضرورتمند دي، نو ټولو له پکار دی چې هغه مونږ شیر کوو او کوشش کوو چې داسې قسمه خلک مونږ په لار او بازار کې وینو نو چې هغې مونږ داسې نه پرېږدو، چې هغې مونږ خو پوره معلومات کوو او کور والا ته یې رسوو، ځکه دا د چا بچي د چا د زړه غوښې او دا د ټول عمر دپاره د یو مور د زړه نه دوا اخیستل دي. درمندو دا ویډیو مخکې شیر کې جزاک الله.